ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. نن راغلی یو وردګو ولایت ته. دا چې وردګ په افغانستان کې یو کرنیز ولایت ده او تر ډیره پورې د دغه ولایت کرنیز محصولات مڼه او یو شمیر نورې میوې دي. موږ نن غواړو په دغه ولایت کې پر سړو خونو باندې یو راپور تاسو لپاره چمتو کړو. دا چې سړې خونې د بزګرانو لپاره او دغه راز د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره څومره ارزښت لري او اوس مهال په دغه ولایت کې څومره سړې خونې شتون لري. په دې هکله به د دې ولایت له ځایي مسؤلینو او دغه راز د سړو خونو له مسؤلینو سره خبرې اترې ولرو. تاسې هم د پروګرام تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ او تر پایه راسره پاته شئ. د کرنې سکتور یوازې تر کرلو او اوبو لګولو پورې محدود نه دی، بلکې د سړو خونو شتون او په معیاري ډول باندې د حاصلاتو ساتنه د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا او دغه راز د کرنې د برخې د پرمختګ لامل کیږي. دا چې مخکې مې د پروګرام په پیل کې یادونه وکړه چې موږ نن وردګو ولایت ته راغلي یو او دغه ولایت ډیری کرنیز محصولات لري، په خاص ډول باندې مڼې چې د هیواد د ولایتونو په ګډون ډیری هیوادونو ته هم دغه مڼې صادریږي. د دغې سړې خونې له یو مسؤل سره خبرې اترې کوو، داسې په څه ډول باندې دوی دلته مڼې د له مڼو او نورو محصولاتو څخه ساتنه کوي. له دوی څخه یې پوښتو ته د دغه مڼو په هکله باندې معلومات راکړه، دا څه رقم ساتئ او په څه ډول له دوی څخه ساتنه کوو؟ دغه مڼې موږ د میزان په میاشت کې راوړو، دلته جای په جای کوو، ټوله سرخانه ډکوو، بیا د جوزا تر میاشتې پورې دا مڼې د دې ساتنه دلته کیږي، 9 میاشتې د دې ساتنه کیږي. بیا په کوم حالات کې چې د دې درجه کوم هغه کېږي، د یخنۍ په هغه کې یوه درجه ورته وو، د ګرمۍ په حالات کې بله درجه ورته وو. بیا دا خپله اتومات برابرېږي چې په کوم وخت کې دغه یخ مشکل پیدا شي، بیا خپله ګرم کندې دې خپله روښانه کېږي. دغه سړه خونه چې بیا لږ مشکلات کې پیښ شوي ول چې اوس فعلا بیرته بیا رغول شوې ده او 1500 ټنه ظرفیت لري. دغه سړه خونه خو هر زراعتي محصول خو په خاصه توګه مڼه کې ساتل کیږي، چې اوس هغه د تاسو شهیدان چې مڼې کې ایښي دي او کې ساتل کیږي. معیاري 2 دانې سړې خونې موږ لرو چې یوه دغه ده چې 1500 ټنه ظرفیت لري او یوه په دې ولایت کې د سید آباد په ولسوالۍ کې هغه 1000 ټنه ظرفیت لري او غیر معیاري جوړې شوي دي، هغه تقریبا د 300 په شاوخوا کې دي. سړې خونې خو د زراعت لپاره معلومداره خبره ده چې ډېرې مهمې دي. ډېر محصولات خرابېږي چې سړه خونه شتون ونه لري، اکثره وخت بندرونه وتړل شي، دغه محصول په خپل وطن کې په مصرف نه رسیږي. نو چې دا په مصرف نه رسیږي، پاکستان هم کله لارې را باندې بندې کړي. نو سړو خونو ته ډېره اړتیا ده چې خپل محصول وساتلی شي او ورځ که خراب نه شي او په وخت سره یې بازار ته عرضه کړو. مشکلات خو دا ده چې موږ یوه سړه خونه په میدان وردګ ولایت کې لرو، دا کته منطقه کې ده. په منطقه کې موږ د سړې خونې نه لرو. موږ مڼې سلی چې ده منی، مال هم نه خوري، خرڅېږي هم نه، ساتی هم نه سو، په داسې بیه ورکو یا په 500 ورکو یا په 60 ورکو. دغه وخت کې وروره 200 روپۍ قیمت. موږ محصلینو دا غوښتنه کوو چې موږ ته سړې خونې پرېمانه جوړې کړه، په هر کلي کې جوړې کړه. رئیس صاحب ته وایو، وزیر صاحب ته وایو، مسؤلینو د افغانستان چې هر څوک مشران هغو ته دا خبره کړو چې موږ ګزاره پرې رسي. موږ میوه لرو، زردالو لرو، مڼې لرو، هر موجات لرو. کله وخت د خاص د منه چې خرڅو وخت 50 په 10 40 په 20 روپۍ خرڅو، د ساتنې ځای نه لرو. غواړو چې وساتخانې او شی موږ ته جوړ کړي، موږ د میوه په ښه قیمت سره وساتل شي، په ښه قیمت یې بېرته خرڅ کړو، یو شی لاسته راسي. د موږ کله چې مڼې بیه وکړي 1 لک 1.5 لک مڼې موږ قیمت لري، په سږ کال یې موږ 10,000 10,000 پیسې هم ترې وانخیستلې. څه خراب څه خصاص وي، څوک خراب وي، څوک په ارزانه بیه ورکړي. ولې جای نه لرو چې وساتو، ساتنې جای نه لرو.
دغه ولایت یو زراعتي ولایت خصوصا میوې زیاتې لري او میوو کې مڼې زیاتې لري. د بزګرانو د غوښتنو د اړتیا په اساس باندې موږ په ولایت کې یو د میوې مارکیټ لرو چې هغه فی الحال فعاله ده او راتلونکي کال کې موږ غواړو چې همدې مارکیټ ته انکشاف ورکړو تر څو پورې د ټول ولایت میوې د همدغه مارکیټ د لارې نه داخل د هېواد ته او بهر ته صادرې شي. او دوهمه سړې خونې موږ فی الحال په سید آباد ولسوالۍ کې او مرکز اولخیلو کې یو سړې خونې لرو چې فی الحال همغه فعالې دي، میوې پکې ساتل کېږي. همدغه سړو خونو نه میوې بهر ته لیږدول کېږي او په راتلونکي کې موږ پلان لرو چې په همدغو سړو خونو ته انکشاف ورکړو او ورسره هڅه مو ده چې په ولسوالۍ باندې موږ یوه سړه خونه جوړه کړو تر څو پورې د ولایت میوې په همدغه ځای کې وساتل شي او په وخت باندې بیا ولېږدول شي. درمنو لیدونکو لکه څنګه چې مو ولیدل چې په دغه سړه خونه کې دننه ډول ډول مڼې ساتل کیږي او دغه راز دغه سړه خونه د 1500 ټنه تازه میوو د ساتلو ظرفیت لري او دغه راز په پروګرام کې مو د یو شمېر بزګرانو خبرې هم واورېدې چې دوی له حکومت څخه د لا زیاتو دغسې معیاري سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوله تر څو دوی وکولی شي چې په ښه ډول باندې خپل کرنیز محصولات وساتي او بیا یې د اړتیا په وخت کې بازار ته عرضه کړي. تر بیا او بل پروګرامه چې زه ستاسو قدرمنو دوستانو چوپړ ته حاضرېږم تر هغه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.